سلامونه احترامات هیله لري چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د امازون د یو نوي درس سره د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو امید لرم چې تېرې شوې ټولې ویډیوګانې د امازون په اړه باندې تاسو کتلي او څه ناڅه مو زده کړي نن چې کوم دی موږ د امازون د یو اخرني او ډېر مهم ماډل بزنس ماډل په اړه خبرې کوو دا هغه بزنس ماډل دی چې هر څوک په اول ځل په امازون کې کار شروع کوي نو باید د دې ماډل نه شروعات وکړي او دا هغه ماډل دی چې موږ یو کس چې بیخي نوی د امازون دنیا ته راځي د امازون کاروبار ته راځي نو دا هغه یو ماډل دی چې دا یو ډېر بهترین ماډل دی د ګټې وټې پکې ډېرې چانسز دي د پیسې پکې ډېرې ګټلی شي او کمې سرمایې سره شروع کولی شي وخت هم کم غواړي دې ته تولیدات هم پیدا کول اسانه دي نو دې دپاره دا یو بهترین ماډل هم دا دی لکه څرنګه چې که تاسو ته تېرې شوي ویډیوګانې کتلي ما تاسو ته ویلي وو چې په دغه اتو چې کوم ماډل دي دا اته ماډلو باندې بزنس ماډل باندې موږ کومې خبرې وکړي هغې کې به یو بیا موږ انتخابوو چې هغه کم یو ستاسو دپاره چې کوم زه مشوره در کوم چې تاسو پې کار وکړئ او تاسو یې مخکې اوسئ او تاسو لکه کوم سټیج کې چې تاسو یې چې نوي بیخي اوس د امازون په اړه زده کړې کوئ امازون کورس زده کوئ امازون په اړه باندې ځان پوهه کوئ نو ستاسو دپاره چې کوم دی هغه دغه بهترین ماډل دی زه دغه ماډل مشوره در کوم نن چې په کوم ماډل خبره کوو دا ډېر زیات مهم دی دا ویډیو ډېر په غور وګورئ ځان په دې ماډل باندې پوه کوئ دغه ماډل سره به تاسو کاروبار شروع کوئ ان شاء الله په دې ماډل باندې به موږ کار هم کوو عملا دې ماډل باندې به زه عملا تاسو ته ښیم په دې باندې به موږ ویډیوګانې مخکې جوړو دغه ټول ماډلونه ښه ماډلونه دي خو دا هغه ماډل دی د هغه چا دپاره دی چې یو څوک غواړي چې امازون کې په اول ځل کار شروع کړي صحیح ده یو څوک چې هغه نوی امازون ته راځي یو چا چې د امازون باندې کاري تجربه نه لري یو څوک چې غواړي چې ډېره ګټه وکړي کوم ځای کې چې د ګټې چانسز ډېر زیات دي دغه نور ماډلونو کې د ګټې چانسز په نسبت د دې ماډل کم دی بل دا هغه ماډل دی چې په دې کې دې دپاره موږ په اسانۍ سره تولیدات پیدا کولی شو نو زموږ دپاره دا کوم ماډل باندې نن زه خبره کوم دا ټول بهترین ماډل دی او زه مشوره در کوم چې تاسو که هر کله امازون باندې کاروبار شروع کوئ باید د دې ماډل نه شروع کړئ او په دې ماډل به زه تفصیلي مخکې ویډیوګانې جوړوم نو راځئ دا کوم ماډل دی په دې خبره کوو دې ته وایي هولسیل نوم خو به تاسو ډېرو ملګرو اورېدلی ډېر به په معنا پوهېږئ عمده پلورل صحیح ده مطلب یو په ډېره اندازه باندې یو څه اخیستل خرڅلاو کول اخیستل یا د هغې کاروبار کول دی له هولسیل تاسو به دغه لفظ ډېر زیات اورېدلی هولسیل صحیح ده عمده پروشي چې ورته موږ وایو عمده پروشي یو پرچون یو شی خرڅولي یو دوه درې او هولسیل هغه دی چې هغې کې عمده پروشي کېږي صحیح ده نو هولسیل کوم ماډل دی دا څه ته ویلی کېږي د څومره وخت غواړي څومره سرمایه ګزاري باید موږ ته پکار ده راځئ په دې باندې خبره کوو واټ از هولسیل په نننۍ ویډیو کې به زه په دې باندې خبره کوم چې هولسیل دا ماډل څه ته ویلی کېږي صحیح ده دې په تعارف باندې به خبره کوو بیا به خبره کوو چې how much does it cost to sell wholesale څومره پیسې ته مصرف کولی شي تر څو هولسیل پرچون پروشي وکړي په بزنس امازون باندې څومره ته بزنس وکړی شي صحیح ده څومره روپۍ تا ته پکار دي صحیح ده په دې اړه باندې به خبرې کوو how long does it take to get started with wholesale څومره وخت غواړي دا هولسیل ماډل لکه څرنګه چې ما سر کې ویلې چې دا ټول بهترین ماډل دی هغه چا دپاره څوک چې اول ځل په امازون باندې کاروبار کوي او دوی غواړي چې ډېره ګټه وکړي د ګټې مارجن په دغه ماډل کې ډېر زیات دی دا طبیعي خبره ده چې هر کله موږ تاسو کاروبار کوو موږ غواړو چې فطرتاً غواړو چې ډېره ګټه وکړو ډېره پیسې وګټو نو دا هغه ماډل دی چې دې کې تاسو د ګټې ډېر زیات چانسز لرئ هغه څنګه ولې زه پې مخکې خبرې کوم how much time do wholesale sellers spend on their business each week هر هفته هغه خلک چې کوم په هولسیل ماډل باندې کار کوي هر هفته دوی څومره وخت دغه ماډل له ورکوي تر څو په دې باندې دوی کار وچلوي لکه بار په هره ویډیو کې ما دا خبره کړې ده چې هغه خلک چې کوم اروپا کې ژوند کوي یا مطلب هغه خلک هغه کسان چې کوم 9 to 5 جاب کوي یا تو نه واله تر 5 شپږو بچو پورې کم کار کوي نو هغه سره باید هغه تقسیم اوقات ولري او هفته کې هغه چې کله د امازون باندې کاروبار شروع کوي یو دم ته دې لپاره خپل کاروبار مه پرېږده ستا چې کوم بنیادي اصلي کار اوس فعلا دی هغه کوه آهسته آهسته چې کله ته په دې کې مخکې لاړې پوه شوې چې ستا ګټه ډېرېږي ته دومره ګټلی شي چې تا دغه کار ضرورت نشته نو بیا تا هغه خپل کار پرېږده او بیا مکمل امازون ته خپل وخت ورکړه نو هغې نه مخکې باید ته پوه شې چې تا ته څومره وخت په هفته کې پکار دی څو ساعته باید ته دې له وخت ورکړې
دې کاروبار لا چې په Amazon باندې ته کوم کار کې. What categories do wholesale sellers sells on Amazon? کم پروډکټس کم کیټګریز په دې باندې په دې موډل کې خرڅيږي ښه خرڅيږي او ګټه چانسز پکې ډیر زیات دي هغه به خبره کوم. صحیح ده. نو دغه څلور پنځو پوښتنو جوابونه به زه در کوم په نننۍ ویډیو کې او په دې باندې تفصیلی خبرې کوم. نو راځي چې دا اولې پوښتنې جواب ته ځو. هولسیل ماډل څه ته وایي؟ Using the wholesale model on Amazon means buying products in bulks directly from a manufacturer or distributor, then resell those products to customers for a profit. دا هغه ماډل دی په Amazon کې چې کوم د تاریخ کې منګه کو مال په بلکس کې اخلو. بلکس مطلب په غټه اندازه باندې. صحیح ده. مثال تاخلی ترموزونه دا د چای ترماس نه نو ته آرډر وکې چې مال 2000 3000 ترماس راکا. صحیح ده. نو ته عمده اخلي. بلکس معنی په غټ تعداد کې. صحیح ده. بلکس دا بلک دا بس داسې لفظونه دي چې دا په Amazon کې په دې کاروبار کې ډیر تاسو ته استفاده کوئ نو دې سره ځان بلد کې داس دا کوي. نو ته پروډکټس اخلي په بلکس کې اخلي په غټ اندازه په ډیره. صحیح ده. ډیر مال اخلي او بیا څه کې هغه د چا نه اخلي د کمپنۍ نه اخلي یا ډیسټریبیوټر نه. مانیفیکچرر څوک چې جوړونکي او ډیسټریبیوټر هغه چاته وایي چې بعضې کمپنیانو نور ځانته نمایندګان ټاکلي یا نور داسې کمپنیانې ټاکلي یا داسې دکاندارانې ټاکلي چې هغه د هغوی ډیسټریبیوټرانې خلک یې ایجنټانې چې هغه یې ډیسټریبیوټ کوي تقسیموي خرڅوي. نو تاسو دغه مال په بلکس یعنی په ډیره مقدار باندې تاسو د کمپنۍ نه اخلئ راسن څوک چې جوړوي یا د ډیسټریبیوټر نه اخلئ او بیا څه کوئ بیا دوباره ریسل those products to customers for a profit. بیا تاسو په کسټمر خرڅوي. مثال تاسو په چین کې د یو پلیټ فارم نه مطلب پلیټ فارمونه ډیر دي. صحیح ده. علی بابا یا په بل کې تاسو مطلب 10,000 ترماسه یا 15,000 ترماسه آرډر مور کول تم واخیستو یو ترماس تاسو لپاره 2-3 یورو ولوي 5 یورو تاسو بیا راځي دغه ترماس 1500 په شل او 1500 یو دانه په دغه کې خرڅوي په Amazon کې خرڅوي. ګوره په هولسیل چې کله ته مال اخلي نو تا ته کې مطلب ډیر ارزانه تا ته پریوزي ډیر زیات. صحیح ده. بیا چې ته راسن کمپنی سره ته اړیکه ونیسي څوک چې جوړونکي دي هغه ته آرډر ورکړي چې ماته 10,000 15,000 2,000 3,000 دومره یونټ مال راکا. هولسیل اخلي ته. صحیح ده. یا ډیسټریبیوټر نه اخلي. صحیح ده. ډیسټریبیوټر دا هغه ټرم دی هغه لفظ دی چې مطلب د بازو کمپنیانو شرکتونو د بازو کمپنیانو څوک چې جوړونکي کمپنیانی هغه بیا ځان ته رسمي ایجنټان یا رسمي کمپنیانی یا رسمي شرکتونه یا رسمي خلک ځان ته ټاکلي هغه ته صرف هغه ته مال ورکوي هغه به ډیسټریبیوټ کوي مخکې بیا هغه ایجنټان به نور دکانداران ته ورکوي یا زموږ تاسو شانتي خلکو ته ورکوي. صحیح ده. او تاسو خپل ډایرکټ مانیفیکچرر سره یا دغه څوک جوړونکي کمپنی ده هغه سره هم تاسو اړیکه نیولای شئ. په دې به هم زه بیا ځان ته تاسو ته ویډیو جوړوم چې تاسو به کله مال اخلئ Amazon د پاره تاسو به څنګه مانیفیکچرر پیدا کوئ دغه کمپنی سره به څنګه اړیکه نیسئ بیا به دغه کمپنی تاسو ته رسمي خپل سرټیفیکیټ درکړي تاسو رسمي ایجنټ جوړئ چې ته دغه کمپنی رسمي ایجنټ ته مال ورته خرڅئ. نو دا ډېری خبرې د مخکې ویډیوګانو کې بیا تاسو په دې باندې پوهیږم هغه ته به څنګه تاسو اړیکه نیسئ کومه طریقه به تاسو ایمیل کوئ یا خط به ورته لیږئ هغه ټول شی نه درته زه ښیم مکمل یا ډیسټریبیوټر سره. نو بیا چې کله تاسو دغه مال په بلکس کې واخلئ یعنی په غټه سطح ډیر واخلئ کله چې عمده تاسو واخلئ په ډیر یونټونه واخلئ یونټ یو ته وایي مطلب تاسو 2000 یونټ یعنی 2000 تاسو واخیستل او هغه بیا تاسو راوړئ او په Amazon کې په خپل سٹور باندې بیا تاسو لیست کوئ او بیا خرڅوئ. صحیح ده. خو چې کله 2000 3000 4000 5000 مثال 5000 ترماسه تاسو په چین کې یو کمپنۍ ته آرډر ورکو هغه چې کله تاسو ته راولېږل مثال تاسو هغه چې کوم ځای کې ویر هاوس ته کوم ځای ګودام دی تاسو هلته ساتئ که په هر ملک هر ځای کې هلته راتګ او خرچه او مصرف او مزدوري او مطلب مزدور او هغه ترانسپورټ او هغه څه چې شپمنټ مصارف تاسو راچوي تاسو له ترماسه 15 په لاس یورو ولید مثال به تاسو دغه ترماسه راغلی په 15 شل تل 25 دریش هغه به تاسو خپل مارجن خپل ځان له ګټه مارجن ساتي نو هغه به تاسو لیست کوئ په خپل Amazon سٹور باندې به خرڅوي. صحیح ده. نو هغه چې کوم مارجن تاسو راځي مثال یو د هر څه د مزدور او د شپمنټ سره تاسو یو ترماس پاته ولویدو تاسو خرڅ کو په شل نو په یونټ کې تاسو له 12 یا تاسو په 14 خرڅ کو په 8 یورو یا 8 ډالر تاسو لږه کې پاتې شول. نو دغه د هولسیل هغه کنسپټ دی د هولسیل اون د پروشي. صحیح ده. دا هولسیل ماډل دی ته هولسیل بزنس ماډل وایي چې په Amazon کې د دې ماډل نه ډیره زیاته استفاده کیږي ځکه د کې ډیره ګټه ده. ما په سر کې ولې چې د کې ډیره ګټه ده هغه ګټه دا ده
چې تاسو په بلکس کې مال اخلي او بیرته بیا راځي په خپل سٹور باندې په امازون کې خرڅوي. تاسو بیا په چا باندې تاسو په بلکس کې خرڅولای شي. مثال یو کس تاسو وایي چې دا خو ماته 1500 یونټ راکا 1000 یونټ راکا 2000 راکا تاسو نور مال راغړې دغه تاسو کاروبار مخکې زی. صحیح ده. نو دا هول سیل بزنس ماډل څه ته وایي تاسو به پوښي بیاست. دویم how much does it cost to sell wholesale؟ اوس څومره روپۍ تاسو ضرورت سرمایه گزاري چې تاسو په دې ماډل باندې وکړئ. 47% wholesalers spend less than $2,500 to get started selling in Amazon. اوس 40% داسې سیلرز دي چې هغه وایي چې موږ د 2.5 نه کم ډالر موږ سره موږ په کاروبار شروع کوو. اوس کېدای شي تاسو ذهن کې راځي چې مثال تا 5000 2000 3000 یونټه دغه یاد کړ تر ماسونه کې د لغړې غټه پیسې په کار ده. اوس یو کس هغه سره 2000 یې رودي هغه یو بل شي اخیستی شي د مثال 500 په 2000 ډالر باندې دی یو 1000 500 800 300 د موبایل پوښونه اخلي موبایل کورونه اخلي موبایل هغه سکرین پروټیکټر اخلي. صحیح ده. نو هغه پروټیکټر خو ډیر ارزانه تا ته پریوزي. مثال په 200 سنت تا ته یو پروټیکټر سکرین پروټیکټر پریوزي ته کله چین نه راغواړي ته په یا دلته په اروپا کې د یو بل په هیواد کې ته د یو کمپنۍ نه یا مینوفیکچر کمپنۍ نه تاخلي. نو مطلب دا تاسو سرمایه ته کدل پکار دی او تاسو څه مال کم مال اخلي. یو کس هغه سره $1000 دی غواړي چې $1000 کاروبار شروع کړي نو هغه خپل هغه روپو مطابق به فیصله کولی شي چې کوم تولیدات واخلي او څومره واخلي. صحیح ده. او څومره پیسې د مصرف کی. نو لکه دلته وایي چې 40% خلکو هغه وایي چې موږ د 2.5 نه کم $2.5 نه کم دا کاروبار شروع کړي. نو ته 2000 سره شروع کولای شي $1000 سره شروع کولای حتی $500 سره هم شروع کولای شي $300 سره هم شروع کولای شي. د یو کمپنۍ نه مال واخله مثال 100 یونټ تا واخیستو. صحیح ده. تا هم د پروشي 100 یونټ واخیستو 100 دانې دی یو شی واخیستو د کمپیوټر پوښونه دی واخیستل یو کریم دی واخیستو یو فیس واش دی واخیستو یو سیرم دی واخیستو. مثلا فیس واش تا واخیستل په یو یورو یو دانه پریوزي. صحیح ده. تاسو دانې واخیستل 200 دی واخیستل 500 دی واخیستل نو ته 500 یورو نه هم دا کاروبار شروع کولای شي. یو خو دې ته ډیره کم سرمایه سره کاروبار شروع کولای شي. دا غټه دغه فائدہ ده. بل دا چې د کې یو تاسو ته شروعاتو کې یو تاسو هغه چک کولو ایکسپیرینس هم تاسو ته کېږي چې یعنی ته ورګه زدا کاروبار کولای شم مخکې وړلای شم څومره ګټه ده څومره مارجن ده تاسو هغه تجربه په دغه ماډل باندې ډیره ښه کېږي. ځکه کمو پیسو سره تاسو شروع کولای شي او په اسانۍ سره تاسو مال پیدا کولای شي. نن سبا خو بلا ډېر اپلیکیشنز جوړ شوي پلیټفارمونه دي چې تاسو مال اخیستلی شي بلا ډېر دي. صحیح ده. تیمو ده مثال شاپیفای ده علی بابا ده داسې ډېر زیات پلیټفارمونه چې تاسو مال واخلئ بیا راشي په امازون باندې خرڅ کړئ. په امازون کې تاسو بیا بیرته دغه کولای شي په امازون کې اخیستلی شي بیرته امازون کې خرڅولی شي که تاسو چېرته مال تاسو له ښه پیدا کېږي ښه میلاوي کې د یو مینوفیکچرر کمپنۍ نه. صحیح ده. تاسو فیسبوک کې اخیستلی شي نن سبا خلک په ټیک ټاک کې مالونه خرڅوي. نو تاسو هر ځای نه اخیستلی شي هر پلیټفارم نه چې تاسو مال اخلئ. صحیح ده. نو دا چې تاسو سره څومره سرمایه پکاره چې تاسو دغه کاروبار باید شروع کړئ. How long does it take to get started with wholesale in Amazon؟ او څومره وخت لري چې تاسو امازون باندې کاروبار شروع کړئ؟ څومره وخت لري؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده خاص کر هغه اروپا میشتو خلکو د پاره ځکه چې اروپا کې څوک اوسېږي هغه د وخت لپاره یو تقسیم اوقات لري او دوی خپل الریډي دوی څه مصروفیتونه لري خپل کار لري هغه 9 to 5 یا 8 to 5 جاب لري کار لري. Now 47% wholesalers took 6 weeks or less to start selling in Amazon. شپږ هفتې یا شپږ نه کم هفتې وخت اخلي. ډېر کم وخت اخلي کې یو هفته کې کېدای شي زه خپل په هولسیل ماډل باندې زه کار کوم. تا نن اکاونټ جوړ کو اکاونټ اخلاص کو هر څه دی وکړه شروعات په مال پوهېږي په دې پوهېږي چې کوم مال خرڅېږي هر څه هغه ځان سره د مکمل یو سروې وکړله فیصله دی وکړه مال دی آرډر ورکو مال ستا ګودام ته راغی تا ته راغی یا ډسټریبیوټر سره ستا مال پروت دی یا مینوفیکچرر سره پروت دی او تا لیسټینګ وکړو په امازون باندې نو کېدای شي 2 هفتو کې ستا کاروبار شروع شي په 3 هفتو کې ستا لیسټینګ کېدای شي په امازون باندې وشي تر څو مال اخلي تر څو ستا ویر هاوس ستا ګودام ته ځي یا کوم ځای کې چې ته غواړې مال کېدی کور ته راغواړې هغه تا پورې اړه لري هغه ستا هغه بیا زه په دې باندې هم تفصیلي ویډیو تاسو ته جوړم تاسو څنګه مال کم ځای کې کېدی بیا په دنیا کې کم بهترین مارکیټ کم ښه مارکیټ دی چې تاسو کې مال خرڅ کوي مثال امریکا شو یا اروپا شو یا اسیا شو یا میډل ایست عربي ملکونه شو نو هغه هم درته بیا زه وایم چې کم ځای کې تاسو کاروبار وکړئ تاسو بناستي په وطن کې یا په اروپا کې یا په هر هیواد کې چې تاسو دنیا په هر ګوټ کې یاست صرف تاسو باید یو کمپیوټر ولرئ خلاصه خبره او یا تاسو موبایل ولرئ او کمپیوټر ولرئ یو سمارټ فون ولرئ او تاسو خپل کاروبار مخکې وړلی شئ
نو مطلب تاسو 2 هفته کې دا کېدلی شي 1 هفته کې کېدلی شي 3 هفتو کې خو شپږ نه کم هفتو کې تاسو کاروبار په رننګ حالت کې کیږي یعنی تاسو دغه وخت پکار دی تاسو کولای شئ. How much time do wholesale sellers spend on their business each week? دا بل ډیره مهمه پوښتنه ده چې په هولسیل ماډل باندې هر هفته باید تاسو څومره وخت ورکړئ. Nearly half of wholesalers 49% spend over 20 hours on their business each week and 18% spend over 40 hours each week. یعنی تقریبا په سلو کې نیم 50% یو کم 50% خلک چې کوم دی هغه 20 غنټې په هفته کې په دې کاروبار باندې په دې ماډل باندې تیری او دوی خپل کاروبار کوي. یو 30% داسې خلک چې هغه 40 غنټې تیری. یعنی تاسو اندازه وکړئ چې 20 غنټې وخت تاسو له هفته کې په شروعاتو کې کار دی. تاسو دینه کم وخت هم په کار دی. دا خو یو خیر دا خو یو سروې مطابق زه خبره کوم سره بس تاسو پوي د پاره کې د تاسو 10 ساعت وخت ورکړئ یا تاسو په هفته کې هر ورځ 2 ساعت وخت ورکړئ تاسو خپل کاروبار برانینګ کې روان وي. خلاص خبره خپل هغه چې کوم تاسو بنیادی یا سرنه 9 to 5 کوم کار دی چې کوم کار تاسو وس کوي هغه مر سره کوي دا مخکې ولې شي. بیا ویکند کې تاسو پورا 2 ورځې دي پورا کار کولای شي. او هر کله چې تاسو کاروبار په امازون دی لیول ته ورسره چې نور تاسو سره دغه سار چې کوم خپل کاروبار کار دی دغه ضرورت نشته هغه تاسو پرېږدئ بیا فل ټایم دی تا ورکي. بیا نو دنیا هر ګوټه چې زی لپټاپ بدر سره خپل مال خرڅوي د هر ځنه خسل شي د هر ځنه ټول انټرنیټ کار دی ټول بس لپټاپ واخله د دنیا په هر ګوټ کې چې پروتي خپل کاروبار کا ستا اکاونټ ته پیسې رواني ستا مال به خرڅيږي ستا کاروبار به رواني. What categories do wholesale sellers sell on Amazon? هغه کوم کیټګریز پروډکټس دي تولیدات دي چې باید ته په دې ماډل کې هغه خرڅ کړي او هغه ډېری مشهوري دي او هغه پروډکټ په دې ماډل کې ډېر خرڅي. دغه کیټګریز چې کله زه په دې ویډیو باندې کې راوړم دي مقصد دا دی چې دا هغه پروډکټس دي هغه تولیدات چې تاسو په دې ماډل کې ډېر چانسز لري چې تاسو یې خرڅ کړئ او ګټه کې ډېره ده. The top 5 most popular categories for wholesalers to sell in are پنځه most popular ډېری مشهوري کیټګریز کوم دي. اول home and kitchen 40%. هوم ان کچن چې کوم دی مثال هغه تولیدات چې موږ په کور کې او په کچن کې ته استفاده کوو موږ ته ضرورتي سامانونه هغه په دې کې ډېر ټاپ خرڅيږي. بل ټایز اینڈ گیمز دا د ماشومانو لوبو سامانونه او گیمونه. سپورتس اینڈ آوټډورز سپورتس سامانونه چې کوم دی او د آوټډور بیرون چې کوم لوبي دي یا انډور سپورتس ته یا بیرون کچېره تاسو په چکر ځای غره ته ځای دا د غره د پاره چې خطو د پاره هایکینګ د پاره چې کوم سامان په کار دی هغه سامانونه. څلورم بیوټي اینډ دا دریم سپورتس اینډ آوټډورز چې کوم دی هغه 29% دی. ټایز اینډ گیمز 32% دی. څلورم بیوټي اینډ پرسنل کیر هغه 28% دی. بیوټي لکه د ښایست او د خپل شخصي خیال ساتلو لپاره چې کوم شی نه استعمالېږي لکه کریم شو فیس واش شو د ویښتو کریم او تیلونه او جیل او دا شی نه ټول په دې کې راځي. پنځم هیلث هاوس هولډ اینډ بیبي کیر 28%. هیلث لپاره چې صحت لپاره چې کوم سامانونه دي هاوس هولډ کور د پاره کور ساتنې د پاره او ماشومانو بیبي کیر ماشومانو د پاره ډېر داسې نه دي ماشومانو وړو ماشومان لوبه د پاره وړو زنګوګانې داسې نور شي نه دي د وړو ماشومان خپل شامپوګانې کریمونه. نو دا غ سامانونه چې دا 20% په دې کې مطلب لکه ډیر خرڅيږي 20% کې دا راځي. پنځمه کیټګوري کې دا راځي. نو ټول چې هایست مطلب ډیر کم مالونه په دې ماډل کې خلک خرڅي یا خرڅيږي او ډیره ګټل دي هغه هوم اینډ کچن دی. بیا دویم نمبر ټایز اینډ گیمز دی. دریم نمبر سپورتس اینډ آوټډورز دی. څلورم نمبر بیوټي اینډ پرسنل کیر دی. پنځم هیلث هاوس هولډ اینډ بیبي کیر دی. صحیح ده. د دې نه وستاسو ته آیډیا کیږي ګوره د دې کیټګریز د دې مقصد زما دراوړلو مقصد دا دی چې صرف تاسو ته یو آیډیا وشي چې کم مالونه به تاسو خرڅوي. بیا درته زه ځان هم دام درته وایم کله چې موږ تاسو پروډکټ وبخي پروډکټ هانټینګ کوو یعنی یو پروډکټ یو تولید څنګه پیدا کوو دا غي ښکار کول. وستولنه په دې امازون کې ټریکی کار چې کوم دی ټول هغه چل چې غواړي او تاسو باید په پوښي هغه دا دی چې کم پروډکټ تاسو خرڅ کړئ او هغه پروډکټ څنګه تاسو پیدا کړئ. کم تولید تاسو خرڅ کړئ او هغه تولید به څنګه تاسو پیدا کوئ. اوس تاسو ډیر ملګرو په ذهن کې به دا پوښتنه چې دا مینوفیکچرر به څنګه پیدا کوم کمپنی به څنګه پیدا کوم څنګه باغې سره اړیکه نیسم په امازون به څنګه پیدا کوم بیا نوټ پلیټ فارمونو باندې څنګه پیدا کوم په نورو ځایونو کې. صحیح ده. نو هغه ټول طریقې درته ځخم. پروډکټ هانټینګ چې کوم دی ټول نه ضروری په دې کورس کې چې کوم دی ټول نه ضروری درس چې کوم دی هغه د پروډکټ هانټینګ دی. بل د کې بعضی سافټویرز دي اپلیکیشنز دي چې تاسو استفاده کوئ ترڅو تاسو معلوم کړئ. صحیح ده. بیا چې کله تاسو یو تولید انتخاب کوو هغه به هم تاسو ګوري کوالټي به هم ګوري بل هغه به ګوري چې هغه څومره خرڅيږي هغه خلک څومره اخلي
بل هغې به د ګټې مارجن ګوري، هغې کې تاسو څومره ګټه ده، څومره باندې تاسو ته پرېوځي، په تاسو باندې څو هغه کس هغه مینوفیکچرر خرڅوي یا ډسټریبیوټر په تا باندې څو باندې خرڅوي، ته به خپل حساب کتاب څنګه کې دې دپاره. نو دا ټول ضرور درسونه چې کوم دي هغه پاتې دي، مخکې را روان دي، زه په هغې تاسو ته تفصیلي ویډیوګانې جوړوم. نو دا نننی درس چې کوم ډېر مهم درس دی، مهم ماډل او هولسیل ماډل، ان شاء الله په دې ماډل باندې موږ تفصیلي خبرې کوو، او دا هغه ماډل چې زه تاسو ته مشوره کوم تاسو په دغه ماډل کار کوئ ان شاء الله. هر څوک چې اول ځل دا کاروبار شروع کوي او غواړي چې کار یې کامیاب شي، ګټه هم ډېره وکړي او تاوان وکړي، تاوان نه بچ شي، ځکه موږ او تاسو افغانانو خاصیت دا دی چې موږ او تاسو ډېرو خلکو کاروبار نه کړی، همیشه دا سوچ کوي چې زه کې تاوان ونه کړم. دا کاروبار دی، څه وایي ګټه په تاوان کېږي، کاروبار کې تاوان هم شته، ګټه هم شته، خو هولسیل هغه ماډل دی چې ستاسو به کې ډېر زیات کم چانس چې تاسو تاوان وکړئ. مطلب حتی تاسو مال راخیستو، تاسو مثال 2000 یونټه تاسو ترموسونه واخیستل، تاله په 15 روپۍ ترموس پرېوتو، تا دې نه یو 1500 دانې خرڅ کړ مثال په 100 روپۍ باندې، او دا څه چې تا ته پاتې نه خرڅېږي، په خپل ریټ یې بېرته په 10 هم خرڅولی شي، په 12 خپل ریټ لږ راکمولی شي، نو بیا هم تاله په ګټه کوي. بیخي که تا خپل ریټ باندې خرڅ کړي بیا هم تاوان نه بچ کېږي. نو دا په هر حالت بیا مطلب په دې کې ستا هغه مال خرڅېږي، وځي، هیڅ تاوان پکې چانسز ډېر زیات کم دی. او څوک چې نوی دا کاروبار کوي نو هغو دپاره دا ښه دی. بیا دویم نمبر چې کوم دی، مطلب تاسو نور ماډلونه باندې بیا وروسته کار کولی شي. هر کله چې تاسو په دې ماډل کې تاسو تجربه وشوه، تاسو په امازون باندې پوه شئ او تاسو مخکې لاړئ، پرمختګ وکړو، بیا دویم نمبر باندې چې ښه کوم ماډل دی هغه دی پرایویټ لیبل. بیا تاسو خپل مال په خپل نوم باندې، خپله کمپني، خپل مارک، خپل برانډ تاسو معرفي کولی شئ. صحیح ده. ترماس تاسو چین کې یو کمپنۍ ته آرډر ورکړو، مثال کابل په نوم باندې، افغان په نوم باندې یو ترماس تاسو جوړ کړو، خپل برانډ، خپله کمپني، خپله لوګو، نو هغه پرایویټ لیبل کې راځي. بیا هغه تاسو چې طبیعي خبره چې خپل برانډ لانچ کوئ، شروع کوئ، نو بیا به تاسو د هغې برانډ نوم اخلئ، لوګو به هر څه کوئ، هر څه به جوړوئ، نو هغې کې به ډېرې پیسې ضرورت دی، خو هغه به تاسو هغه وخت کې کوئ چې کله په هولسیل کې تاسو دومره په پوه شئ، تاسو مال خرڅ کوئ، ګټه وټه وکئ، په امازون باندې پوه شئ کوم ځای نه مال یې څنګه لې، چې ته کله ښه استاد شئ بیا پرایویټ لیبل ته جمپ ووهه. صحیح ده. نو بیا به هغې ماډل له ځو. نو زه به په پرایویټ لیبل باندې تاسو ته تفصیلي خبرې کوم، او هولسیل اول زموږ ټول ټارګېټ په هولسیل باندې دی، او هغې نه پس به پرایویټ لیبل ته ځو. دغسې به ترتیب باندې ځو تر څو موږ خپل کاروبار په صحیح ډول مخکې ووسو. مننه ملګرو، که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ، انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخه.